یو ځل حضرت یحیی علیه السلام چې د زکریا علیه السلام زوی دی د ابلیس علیه لعنه نه پوښتنه وکړه، ورته ویې ویل چې ته ماته ووایه په خلکو کې ستا څوک زیات خوښ او محبوب او بې حده عزیز دی او څوک خپل دشمن ګڼي؟ څوک دی دوست دی او څوک دی دشمن دی؟ شیطان علیه اللعنه ورته وویل چې بخیل زاهد هغه نه یې چې جومات مسجد مسلې د ده شرمیږي، خو وي بخیل. مه په خور پوښتنه کوه، مه په ورور حال لره، او مه په لرې او مه په شیندي همسایه، او سالن وړه په انبار یې چپه کوه. هماغه کس چې هر څونه زاهد وي خو بخیل وي، شیطان ورته ویل دا زما در ټولو زیات ژوندی دوست او بې حده ماته عزیز دی. زه ډېر د دې سړي څخه خوشحاله یم، زه د دې سړي څخه هېڅ خوف خطر نه لرم، ځکه که هغه هر څونه په خپل عبادت کې ځان نری کړي، ډنګرې کړي، لکه لښته او راکوړ سي، دی نری سي، دی ریاضت وکړي، دی مجاهدي وکړي، دی روژې ونیسي، دی لمنځونه ونیسي، دی وجومات یم، لیکن دا د ده بخل به د ده پر هغه ټولو هر څه نیکیو پر ټولو ښو باندې اوبه ورتېروي. څه به کېږي؟ تاسو خیرن په لیست لیدلی دي چې ویې مینځي بیا صفا کېږي که نه؟ داسې به د دې هر څه څه دا بخل صفا کړي. بخیل انسان الله رب العزت بد ځینې کېږي. بخیل د الله څخه لرې وي، د انسانانو څخه، د الله د بندگانو د مخلوق څخه لرې وي. بخیل انسان د جنت څخه لرې وي او برعکس شیطان ته محبوب او ژوندی وي او جهنم ته ژوندی وي. ورته دشمن دي څوک دی؟ ول فاسق سخیم دشمن. هغه ورته لا څنګه؟ ول زه هر وخت د دې فاسق انسان څخه چې د هغه زندګي په عیش او په عشرت کې تېرېږي، په چین او په آرام باندې دی ژوند تېرېږي، په نخرو په نازو باندې تېرېږي، لیکن بیا هم د دې څخه ماته دا بیره را رسېږي چې الله سخي ذات دی، الله ته سخا ډېر زیاته خوښه ده، الله ډېر زیات په راضي کېږي چې چیرته د ده د سخاوت د وجې و ده ته الله رب العزت مغفرت وکړي، و ده ته بخښه وکړي. زما هر څه کوشش به په اوبو لاو کېږي، او چیرته ده ته د دې سخاوت د وجې الله توفیق د توبې ورکړي، له همدې وجې څخه د سخا او د صدقې کولو یو تر ټولو لوی فضیلت او فایده دا ده چې انسان به د بده مرګه بچاوي، یعنې په کفر به د انسان خاتمه نه راځي. دا پیسې دي د چې دپاره یې د خدای بندګانو، تاسو د دې خپلو کوټو څه لږ وشرمېږئ چې تاسو څنګه جوړوئ. راځئ تاسو بیا برعکس د انبیاو علیه السلام او د اصحابو د صحابه کرامو نازنینو کسانو د الله د خوښو کسانو زندګي خو هم لږ مطالعه کړئ. زه دا نه وایم چې ته کوټه مه جوړوه، زه نه وایم په دې دومره کارنامو چې د سر خلاصېږي، دا د خدای په رضا دي ولې سر نه خلاصېږي؟ په دې کې ولې موږ کاڼه وړاندې سو؟ ولې موږ دی د دې خپل دین څخه لرې او د نااشنا سو؟ راته خبره دلته ده. سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه مبارک د حسنینو پلار د نبی کریم علیه السلام بارک زوم داماد دا زی د اختر د پاره د کشنی اختر لپاره یا د لوی اختر لپاره بازار ته ځي، خادم یې ورسره دی. دی چې ولاړ هلته بازار له دوې جوړې رانیولې کپړې، یوه جوړه معمولي وه او یوه جوړه چې هغه څه عمده سر کپړه وه، ښه کپړه وه، ګز یې په 800 په 900 روپیو، لکه دا اوس خلک چې کاټن دي او داسې دي، زه پېژنم نه مثال خلک یې خو یوه خولۍ په 15 40 زره خولۍ خالي په سر کوي، ګوتمۍ د 2 لکو روپیو، ګړۍ خو نه مشهوره زر په ګوته کوي، زر نران. نو هغه یوه داسې جوړه رانیولې، یوه اسې جوړه رانیولې چې د اختر سهار سلو. نو خادم یې ولمبېدی،
هغه جوړه د پخپله واغوستله، کومه جوړه چې لږ د کم قیمت والا وله، چې هغه د لږ هلکه جوړه وله. او حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته هغه بله جوړه ورکړه. حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې راووت باره یې ورته وویل ورور دا څه کیسه ده؟ دا تا زما لباس ولې اغوستی دي او دا ستا لباس دې ما ته ولې راکړی دي؟ وی دور ټول چې حضور امیر المؤمنین په دې وخت کې دی امیر المؤمنین دم دي. وای ما چې خپل حیثیت ته وکتل، ما د خپل حیثیت لپاره دغه هلکه کپړه په کار مثال واغوستله، مثال دا ما انتخاب کوه. ما چې تا ته وکتل چې ته امیر المؤمنین یې، نو ما ځکه هغه یو ښه کپړه هغه تا ته درکړله. ول دور ټول چې نه، ما هغه رانیولې ستا دپاره ده، دا ما چې اغوستې ده دا بله زما، ته ځوان یې او زه سپین ږیری یم، ستا سره هغه کپړه ښایي. ما ستا لپاره هغه اعلی جوړه رانیولې ده. تاسو تر ننه پورې داسې امیر سړی اوس لیدلی دی چې هغه دې در ځان اعلی حیثیت و خپل اولاد ته ورکوي، هغه دې در ځان اعلی حیثیت و خپل پلار و قریب ته ورکوي، هغه دې در ځان اعلی حیثیت د خپل کلي و امام ته ورکوي، هغه دې در ځان اعلی حیثیت د خدای و کور و جومات و مسجد ته ورکوي، د خدای و قرآن ته دې ورکوي. نو څنګه لا موږ خالي ټول هر څه پر خپله ګېډه نه دي تمام کړي، پر خپلو خواهشاتو مې نه تمام کړي.